شریف خانه عزیز لا موټر وهلی دی زه ظفر خان در لږمه ته یې 500 روپۍ ورکړه ایمرجنسي ده هله وروره ښه ښه یاره زه هم نه بیکم ور ته یې ماله مه رالږه یو بل چا له یې ور ولږه هغه به پیسې ورکړي څله در سره نشته که څنګه چې نه یې ورکوې یا راسره شته یا در کوم یې نه کني انسان اوس به مو په جوش به وایي 2.5 لکه 3 لکه ته یې خواته روان وبه راسره شته یا خو بس نه در کومه درته یمه دي ولې های مسلماني ای پښتنواله ای یاري او دوستي های څه سول یا زه بیا چا له لاړ شم زه څه چم وکړمه ته دا وکړه وروره دا ټلیفون کاټ یا به سوکا به روان سې بل چا له پیسې به درکړي که چیرې ټلیفون نسې کاټولی ای امت به نو هم زه وکړم ټلیفون به نو زه کاټ کړم سمه ده ته یې نسې کاټوی ما ته د راکړه پیسې غواړي لا هغې به راکاټ کړي او زه چا ته وایم ته ودرېږه زه به شمس ته ټلیفون وکړم شمس نمبر راوړم اوس چورۍ سره خدای خبر دی څرنګه یې السلام علیکم شمس وروره اورې چیرې یې وروره زما یو 500 روپۍ په کار دی عزیز دا موټر وهلی دی و ته یې وګوره څو در سره دي زه یې ډاکټر لپاره رسوم وروره یې ورپه یم نه سره تا سره نشته د یو بل چا ته بیا نه راواخې زه څه وکړم اوس خو زما سره یې ورپه یم نشته شای سره هم نشته او ته د چا ته ټلیفون وکړم او تا ته ټلیفون وکړم چیر بیا دلته موټر ووهلې السلام علیکم اتا وروره ته ښه یې چیر یې وروره د چا په پاتیا کې کلیوالا دی ورور ته د لږ وڅنګ ته څه زه یو خبره درته کوم خیر خو هم دی خیر هم نه دی وروره عزیز لا موټر وهلی دی یو 500 روپۍ مې په کار ولې اوس پیسې نه برابرېږي عزیز لا ډاکټر له وړمه هلکه چې اوس عزیز دا یو هلک ورسره دی د هغه ټلیفون روان دی دی نیګه خراب شوی ډېر نه وي ستا در سره که د سره نشته زه ظفر در لږمه 100 زره هم نشته در سره واړه پر تاسې بیا څرنګه نیستې ده اوس هی سره هم نشته اوس یې څنګه کوې چا ته ووایم هو ته ودې زه زموږ دوکاندار ته وایم هغه سره به تیا کونډې نه وي هغه نمبر څه شول د هغه نمبر بېځایي هلو وروره ته پر دوکان یې وروره یو 500 روپۍ په کار دي زه به چوری در ولږم عزیز لا موټر وهلی دی زه یې هسپتال وړم ته ډاکټر بیا ورسوم ته بیا چیرې له دوکانه وتلی یو بل چوری نه زه پر دوکان باندې ورته وایه پیسې زه به چوری ولږم غوړ یې کړي مړه اوس زه څه وکړم اوس چوری پرامري تاسې یو بیا چیرې یاست بل چیرې یاست څرنګه مسلماني ده اوس څرنګه انسانیت وای اوس دې چې زه وکړم څه السلام علیکم و سلام در بیا کم که نه کم در بیا خیر څه خیر ور به روغبر د سره وکم یا بلغه بعد وعلیکم سلام بخیر جوړ څنګه جوړ څه مسله ده ورور څه کلیه ده بیا په مخ راخیسي د الله بنده شناخت عزیزي یاري دوستي خبر زه په پیسو هغه تا یکل زما د وقایع ورځ وله تا د وقایع ورځ نه کراتره بیا نو د خدای فیصله به دغه رنګه وه اصلاح به خدای راځه اخیستی بیا که څه پاتې یې هم نه رالې بیا یې بل چا درکې یا یو چا هم نه دي راکړي دغه رنګه بس دی سوم رادی سوم بیا مې د کور یو د کور زه 15 تلې غنم یوړل بس په دغه ایمرجنسي کې مې خرڅ کړ بیا مې کار ځې واخیست دا اګر ستا خپل عمل دی سړی به غمجن سړي ته دا نه یې ایسته ملامت دا ستا خپل عمل دی
چې تا سره د وقایع پیسې نه وي او چا د وقایع پیسې نه درکول په دا کې زموږ قصور نه دی چې ما ته تمه رامات ما سره که اوس هم په لاس رالی که ته دغه رنګه اوس هم نه درکوم اوس هم دغه خبره ورور ما کومه دې غټه ګناه کړې ده چې ته ما ته اوس هم را سره وای نه مې درکولې ګناه تر څو یې او بل کال مو پیسې درکړې بیا مو په 3 کلو په 4 کلو درته کښلی نه شي نفس هم پورې در ودرېدی اوس یې ګټه د پیسو باران وسیله نه شم درکوی او بله خبره دا هم ده چې که چیرې په دا خبره وای چې ورور به لهی مجبورۍ ځخه مري بیا هم نو درکول یې دا ورور په خاطر مې درکولې مسلمانۍ په خاطر مې درکولې خو لیکن ستا عمل ته وګورم ستا بدپوري ته وګورم اصل شی اعتبار دی اعتبار سړی نه خرابوي تا اعتبار دونه خراب کړی دی چې نن یارانو دوستانو قریبانو هر چا یې له کړی تا به ډېر ټلیفونونه ورکړي یوه چا به نه یې درکړي ګرد به ناامیده پرېښی یې دا وجه دا ده چې ته بې اعتباره شوې پښتنو متل ته اورېدلی دی پښتانه چې کروپتي ښه دی که اعتباري ښه دی یا اعتباري ښه دی کروپتي یوه معنا نه لري کروپتي ورځ مسکین کېدلی چې ورځ درېږي اعتبار چې هغه هېڅکله نه ختمېږي تا اعتبار له لاسه ورکړی هېڅ چا ته اعتبار نه لري تا نه دي اورېدلي اعتبار دی د لکه آینه چې ماته شوله بیا هغه رنګه پیوند نه شي اخیستی تا اعتبار ختم کړی دی بیا دا رنګه ایمرجنسۍ پر ځای باندې څوک تا ته وژن نه درکوي کنې څنګه به مسلمان د مسلمان کار نه کوئ انسان به د انسان کار نه کوئ ستا ځان مې خرڅولی دا پیسې به ما تا ته درکولې موږ هم شرمېدو بیا پاتېله نه شو درتلی سړی پیسې هم نه کېول چوري ورور مړ شوي ور خو د شی راته وکړي موږ هم دا کمزوریانې په راکښې وې لرلې ده هم وروره یو سړی پیسې نه لري ورځ ودره 2 وده 3 وده تا لرلې هم زه د پر څرخ ولم په څرخ ما به د شناخت د عاجزۍ د قرابت خیال بس په اوس فیلحال اجازه ده بیا به بیا حل سره کوو بس اوس فیلحال اجازه ده کړي مه ده دغه رنګه بس الله د مس خدای دې سړی مړګي وینه کې راوچه کړه دې خبرې راته وکړه په مړ یې کړه